پرون د پاکستان او د استرالیا ترمنځ د نړیوال جام ورلد کپ 2023 په انډیا کې وو او یو پاکستانی د پاکستان زنده‌باد چغه والا د پاکستان چغه والا او د انډیا یو پولیس یو افسر هغه چغو ته نه پرېښودو. خو راځئ اول دروانې یو دوه دانې ویډیوګانې ګورم چې پاکستانیانو او دلته سره کم عزت دی او د افغانانو سره کم عزت دی. بیا د سره په خبرې کوم دا ویډیو ته पाकिस्तान जिंदाबाद गुड सर अहमदाबाद में पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे भाई? पाकिस्तान खेल रहा है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अफगानिस्तान Thank you so much, brother. Always, you my best friend. This is my best country for me. هم کتلې دا ویډیوګانې ګوري همدغه شان دی ویډیو چې کله د افغانستان او د انډیا ترمنځ د مقابله وه په ډیلي کې موږ په هغه میچ کې ناست زه او زما نور ملګري هلته د یو انډین د بل انډین سره څه شخړه راغله، جنګ نه وه څه شخړه راغله، په دې باندې د انډیا بیرغ مو هغه ویډیو سوشل میډیا والا راواغسته چې افغاني ته اجازت نه دی ورکړی چې د افغانستان چغې ووهي او افغانستان زنده‌باد ووایي. وګوره انډیا ستاسو سره داسې کار وکړو. زه همیشه دا خبره کوم چې پاکستان څه کوي هغه بریبي، مګر هغه حقیقت نه لرو ځکه موږ هلته ناست وو، هغه د یو انډین د بل انډین سره مقابله وه. الحمدلله موږ د افغانستان دپاره دومره عزت دی په انډیا کې، دومره احترام لري چې ټول ګراوند راشد خان د راشد خان دپاره خلک راځي. د څلور میچونو ته تللی یم ګراوند ټول ډک یو راشد خان او افغانستان زنده‌باد چغې ویل کېږي. ښه په مړان هم دا بیرغ د افغانستان داسې نیولی او د انډیا په دې لارو او ګودرو کې موږ صحیح مهربانه ګرځو په دې کوڅو کې. خو تاسې اول د 2 منټه سوچ وکئ د پاکستان د خلکو ته وایم چې د پاکستان خلک ولې نفرت لري. دا مقه ګرونونه دي چې دلته به د عمران خان پرون ما ویډیو راکړه، الحمدلله یو ورځ پس ما خبره رښتیا کېږي. پرون مې ویلې چې دلته به د عمران خان زنده‌باد چغې، د پاکستان زنده‌باد چغې، د وسیم اکرم زنده‌باد چغې، د وقارنت زنده‌باد چغې به ویل کېدې په دې انډیا کې، مګر نن د انډیا کې د یو زنده‌باد ته د پاکستان نه پرېږدي. دا ولې د انډیا خلکو نفرت دی د پاکستان نه؟ دا ولې د انډیا د حکومت نفرت دی د پاکستان نه؟ دا ولې د ایران چې یو ګاونډي دی ولې نفرت دی د پاکستان د خلکو نه؟ د همدغه شان د افغانستان خلکو ولې نفرت دی، ولې نفرت لري، ولې د پاکستان د حکومت نه د خلکو نه نفرت لري؟ موږ د خلکو د ولس نه نفرت نه لرو. بس مثال د خبرې مې ویلې وجه یې دا ده چې دا د پاکستان د دهشتګردۍ پالیسۍ غلطې پالیسۍ د وجې ضرري ګاونډي چې که نه ضرري ګاونډي نه ته خپله پرمختګ کولی شي نه بل پرېږدي، ضرر یا بل ګاونډي ته رسېږي. نو د پاکستان د غلطو پالیسیو د وجې نه په دنیا کې د پاکستان عزت نشته دی. او زه بیا ته مثال درکړم، د پاکستان صدراعظم مخکینی شاهخان عباسي لاړو امریکې ته، امریکا کې تېنه بېادبي د مافي جامې ویستې تالاشي کړو. یعنې ستاسو صدراعظم دومره دغه نشته، مګر هم د دې انډیا نه شاهرخ خان لاړو په امریکا کې 2 ساعته په هوایي میدان کې ودرولی وو. په 2 ساعتو کې دننه دی د امریکې سفیر راوغوښته ورته ویل چې ولې زموږ د فلمو هیرو چې تاسې هلته ودرولی او صحیح مهربانه او تاسې ترېنه پوښتنه کړې. دې ته وایي پاور، دې ته وایي عزت په دنیا کې. او الحمدلله زموږ د افغانانو هم دغه شان د عزت دی. موږ چې دلته ګراوند ته ځو، موږ زما نور ملګري یقین وکړئ چې د میچ د شروع کېدو نه مخکې د ټي ویانو والا ولاړې میکونه ورسره یې زموږ نه انټرویو الي او چې بیا راوځو هم او دومره په ګراوند کې زموږ عزت یې زموږ دومره احترام یې چې ما هېڅ دومره احترام لیدلی نه دی. نو زه ولې اوس که دغه عمل د یو افغان سره شوی وي، همدغه نور خو پنجابیان خو پرېږده، همدغه بعد زموږ خپل پښتانه زموږ په زخمونو بیا مالګې شیندلی شي. وګوره انډیا تاسو سره دا کار وکړو او تا نه پرېږدي، تا ته عزت نه درکړي، تا ته احترام نه درکړي. ما ته عزت راکړئ، ما ته احترام راکړئ. او چې د سړي چېرته عزت وي، چېرته احترام وي، هلته سړی ځي هماغه خلکو سره دوستانه هم کوي. نو زموږ چې چېرته احترام وي، چېرته عزت وي، الحمدلله موږ هلته ځو. زموږ تاریخ دې خلکو ته معلوم دی، د احمدشاه بابا تاریخ ورته معلوم دی، د محمود غزنوي تاریخ ورته معلوم دی، د میرویس خان تاریخ ورته معلوم دی، شاه سوري تاریخ ورته معلوم دی. ټول دلته صحیح مهربانه دا خلکو په دې سټډي کړې ده، ځکه د افغانانو ته عزت او د احترام په سترګه ګوري. نو خبره دا ده چې ټول چل د پاکستان د جنرالانو او کرنیلانو د غلطې پالیسۍ د وجې نه چې نن په دنیا کې نه د پاکستان عزت شته
او نه څه مهربانه د پاکستانیانو عزت شته په دې یو 2 منټه سوچ وکړئ موږ د کنځلې بدرې موږ دا وایو چې دا تاسو هندوانو او دا فلاني مرګړي دي پساني مرګړي دي موږ فخر کو په دې مرګړتیا ورته موږ ته عزت راکړي موږ ته احترام راکړي او پاکستان نه خپل عزت پاتې دی په دنیا کې نه چاته عزت ورکړي د ویزې ورنکړي تاسو خدای چې د پاکستانیانو ته په مړو شو د انډیا ویزې پسې او تاسو بیا ته مهربان راځي موږ ته پیغور نه راکوي نو خبره دا ده چې خپل ګریوان کې سوچ وکړئ چې دا یو ګوته نیسي چاته څلور ګوتې تاسو سره دي دا ولې نن د پاکستان دا حالت دی چې هر سړی ترې نه نفرت لري د غلطو پالیسیانو د وجې خدای دې وکړي چې زما په خبرو تاسې پوه شوي یاستئ زنده باد افغانستان انډیا دوستي موږ د هندوستان سره مینه ورولې لرو مینه ورولې لرو دښمن شور وکړه بې ځایه زور مه کوه زړونه ښکلي لرو